کوم تر اوسه پورې بیکارۍ بیمه نه وي اخیستې ورخطا کېږئ مه ولې چې اوس یې 3 میاشتې اضافه وخت نوره هم درکړه. پخوا یې د 4 میاشتې 10 تاریخ اخرنی تاریخ ټاکلی و خو اوس یې د 9 میاشتې 10 تاریخ اخرنی تاریخ وټاکله. نو تاسو کولی شئ چې تر دې تاریخه پورې بیکارۍ بیمه واخلئ. که مو د 9 میاشتې 10 تاریخه پورې وانه خیسته نو د 10 میاشتې اول تاریخ نه به درپسې هغه به شروع شي. دې په اړه پوره معلومات ما پخوانیو ویډیوګانو کې درته خپاره کړي وو خو یو ځل بیا درته وایم چې هغه کسان چې په تاسو کې یو کلنې ویزې لري، خصوصي ویزې لري، پارټنر ویزې لري یا عمرونه د 1300 کلونو څخه کم دي د هغې سربیره تقاعد شوي دي، نور ځایونه خپل کارونه پیل کړي دي یا لنډمهاله قرارداد لري نو دا کسان ترې مستثنا دي. دوی ته ضروري نه ده چې دا بیمه واخلي. خو نور کم کسان چې په تاسو کې دولتي ادارو کې کار کوي یا په خصوصي سکتور کې نو دوی واړو باندې لازمه ده چې دا بیمه واخلي. که د هر امارت ویزه مو وي خو بیا به هم دا بیمه د 9 میاشتې 10 تاریخه پورې اخلئ. که وطن کې هم وی بیا به هم اخلئ. نو کافي وخت دی، یو ځل بیا هم کافي وخت درکړی شو. ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې په دې وخت کې بیکارۍ بیمه واخلئ. که دې په اړه کوم نیوز څه و هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.